او د رسول یو سو خبرې پکار دی چوشي. شیطان اکثر په انسان باندې برنا تپکیانه لګئی چې دا سړی بے توجه شي. نو د شیطان د شړلو د پاره یو سو لحظه ذکر وکي وای لا اله الا الله لا اله الا الله. आवाज مو مال نه راځي زور سره لا اله الا الله زور سره. سو لوډ سپیکر ته مو आवाज را ورسید زنانو په شان نه ګوري خزور سره لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. درود شریف وائے اللہ. عزیزانو د نری پنوس نوجوانانو مشرانو کشرانو نارینو او زنانو خویندو او میندو زپدی خبره ډیر انتہائی مسرور او پدی خبره لاک شکر و باسم چې الحمدلله د ډیرو کوششونو او د تبلیغیانو د تبلیغونو د وجنا او د علماء کرامو او د نبی صلی الله علیه وسلم د وارثانو د ډیرو کاوشونو او مهنتونو نه بعد نن منګ یو داسې مجلس او محفل په داسې علاقه کې ولید چې زمنګ په دې علاقه کې خصوصا زمنګ خپل قوم بلکې اکثر دنیا کې نوجوانان د گانو بجانو او د ډلونو د بجو زیاد شوقینی. خدا اللہ جل جلالہ لاک شکر دے چې نن منگ پا د خپل قوم کې د ډلونو او د بجو په ځای باندې د قال الله او د قال الرسول اوازونه اورو. او بیا دا هم ډیر زیات شکر دے په دې خبره چې زمنګ د توقع نه زیات ډیر نوجوانان او ډیر مشران بوډاګان او ډیر مسلمانان دې مجمع کې ناشتي منګ د دومره ګڼ تعداد توقع نه وا. منګ وی چې دا کې دیشي د نوجوانانو د مزاج مطابق واده نه وي. کې دیشي چې شیطان به پډېرو خلقو دا خواریو کی او ورته به وایي چې مړه دام لا سواده دی چې مولیان پکې راغلي دي. پرون خبره ده یو تعلیم یافته استاد
چې کله هغه ته دا یو کس ورغلی دی چې د سټیج د پاره سامان راکړي، په های سکول کې هغه ټیچر دی، خو چې څوک د الله د دین نه ناخبري یا د الله د وحدانیت نه روګرداني، نو ضروری خبره نه ده چې د هغه په تندي لیکلي چې دا مخالف و یا منکر دی. هغه ورته دې الفاظو سره انکار کړی دی چې دا سټیج شو ده، د ډمانو په سټیج شو د مليانو په دې تقریرونو کې وایي فرق نشتا. حالانکه هغه داوم ویلې شو چې زه دا سامان تاله نه در کوم، په دې خبره به د چا هغه نه ګیله نه وه، خو چون کې د اسلام نه برګشته انسانان او د الله د وحدانیت نه ناخبره خلق، هغوی ته الله دا تمیز نه دی نصیب کړی چې سټیج شو او په تقریرونو کې څه فرق دی. الحمدلله زمنګ نوجوانان، زمنګ د نری پنوس خويندې میندې، زمنګ ورونه او عزیزان په دې خبره پوه شوي دي چې دا تمام کائنات کم خالق پیدا کړی دي، منګ باندې د هغه خالق د حکم منل فرض دي او منګ ته د هغه رضا ضروری ده. کچره هغه الله منګ ناراضي نشي نو منګ ناکام یو، او کچره هغه یو الله منګ ناراضي شي نو منګا کامیاب یو. عزیزانو مختصر یو سو خبره کوم. شکر دے چې زمنګ محافل، زمنګ مجالس، زمنګ ودونه د قرآن او د سنت مطابق دي. د چا چې مزاج اسلامی دی، د کمو خویندو میندو چې مزاج اسلامی دی، ځکه چې ښځه اسلام نه مخکې حیوان نه هم بدتره ګڼلی کېده. اسلام راغی، زنانو ته اسلام خپل حقوق ورکړل. الله حکم فرمایلو وعاشروهن بالمعروف. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے اپنے بیوی اور بچے خوش اور راضی ہوں. چانا چکور کی خزا راضی دا اخپل خز سرا اخپلو بچیو سرا اسلامی طرز زندگی باندے وقت رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سے اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوڑان دی زنانو دا سے حالو چکلا بد جہالت پا زمانہ کی دیوی خز خاون بمرش نو هغه خزه به ژوندې ور سره خخ کړم یا به داغ پلاش باندې برا قتل کړم چې سړی مرش نو د دې خزې د زندګۍ هیڅ ضرورت نشتا مزید. اسلام زنانا ته داسې حقوق ورکړل چې نن خزا د کور شاهزادګۍ ده، نن مخ کې زنانا د کورې واوینځه او یو غلامه وه، لیکن نن رب العالمین زنانا د کور شاهزادګۍ ګرځولې ده، د کور یې مشره ګرځولې ده، د مدرسې استاد او ټیچر یې ګرځولې ده. نو ولې نا زنانو باندې د رب العالمین ډیر زیات حق دی، ډیر زیات حق. کچرې زنانا ټیک شوي، زمنګ د زنانو روش برابر شو، اسلام باندې ټینګې شوي، نو الله جل جلاله زنانو نه ډیر لوی لوی کارونه اغوستي دي. هر یو تاریخ کې چې وګورئ څومره نارینه چې دي د هغوی کردار ته سلام، د نارینهو قربانیانو ته سلام، د نارینهو د تورزنتوب نه انکار نشتا، خو کچرې په تاریخ باندې سړی غرق نظر واچي نو هر یو نارینه پسې رستو د زنانا لاس ضرور وي.
د خز عظیم کردار دے په دنیا کې، د خز عظیم کردار دے په اسلام کې. موسی علیہ السلام لوی نبی دے، خو کچره وګوري د موسی علیہ السلام شاته د هغې د مور کردار هم د هیرولو قابل نه دی. حضرت عیسی علیہ السلام یو موحد انسان دے، خپل امت ته د توحید دعوت ورکئی. فرمائی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام تقریر کئی، دا انبیاء تقریر، دا علماء کرام تقریر، دا وارثانو دا نبوت تقریر. یو شیوی اغا فرمائی ان اللہ ربی و ربکم، اے تمام کائنات کے لوگوں سن لو، رب العالمین تمہارا بھی پالنے والا ہے اور میرا بھی پالنے والا ہے. اللہ تاسو تہم رزق در کولو والا دے، مالہم رزق را کولو والا دے. نفعبدو، صرف اسی کی ہی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو. عبادت لائق سوک دے، عبادت کا لائق کون، سجدوں کا لائق کون، اولاد دینے والا کون، زندگی سنوارنے والا کون، بگڑی بنانے والا کون، رزق دینے والا کون، بیماری دینے والا کون، شفا دینے والا کون، بگڑی بنانے والا کون، صرف رب العالمین دے. آغا فرمائی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ارے مسلمانوں 24 گھنٹے اللہ جل جلالہ سے مانگتے ہو، مسلمانان 24 گھنٹے سوال کئی. فرمائی اہدنا الصراط المستقیم. الہ العالمین منگتا نیغ لارا خایا، پروردگار عالم منگلا آغا لارو خایا چترازا کے گے اور باندی. نو اللہ فرمائی ھذا صراط مستقیم. سوچ دی کیو اللہ عبادت کئی، یہ کیو اللہ پنم باندے نظر و نیاز منی، یہ کیو در رب العالمین رضامندی و ناراضگی تا خیال کئی. دا خیال نہ کئی چی دا مخلوق بخفشینانا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دا سی تابیداری با دا مخلوق نہ کئی چی اللہ ناراض شی. اگورانن پدے کور کی کیو طالب دے حافظ رضوان اللہ بخشی، آغا دا کاوشنو دا کوششنو دا وجنا نیک پلار او نیک مور او نیک کورونو دا آغا خبر منلی دا. آغا پا کی کوشش کرے دے چی زما پا کور کی دا شیطان دا خوشحالے اسباب نئی، زما پا کور کی دا خالق دا رضامندے اسبابی. آغوی ٹولو ورسر دا خبر منلی دا. نو کدا سی وڑو کے الگ دا شیطان لار نیولے شی، نو دا دا کور غٹ غٹ مشران دا دیر پوئی پوئی سنجیدہ خلق دا شیطان لار نشینے خام خائنی ولی شی. نو خبر میں دا کولا چی زنانو لوی کردار دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام نہ انکار نشتام، لیکن او گورا دا حقی مور بچے دے چی کلا ناشنا رزق والا رازی. حضرت زکریہ علیہ السلام سوال کئی انا لکی ھذا، بیٹی یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ لوری داسی زنا د کم زین راگلی. مواحدہ بچئی، مواحدہ خزام حضرت مریم علیہ السلام د توحید پو جبہ کے جواب ورکئی. ورت فرمائی ھذا من عند اللہ، یہ چیزیں بیچنے والا کون ہے؟ ان چیزوں کا بیچنے والا کون ہے؟ کرامات کا مالک کون ہے؟ کرامات کا ظاہر کرنے والا موجد کون ہے؟ معجزات کا بین بھیجنے والا کون ہے؟ تمام انبیاء رب العالمین تا محتاج دی.
حضرت مریم علیہ السلام دا ورته نوایي چې زه ولی یم، دا زما کرامت دی. دا ورته نوایي چې زکریا علیہ السلام ته پیغمبر یې، دا ستا برکات دی. آغا حقیقی مؤثر ته اشاره کوي چې هذا من عند الله، دا د رب العالمین طرف ندی. کلا چې دا سه موحد مور نه بچے پیدا شي، آغا کردار ہو موچتوی کردار، زنانا عظیم کردار دے، کور کے عظیم کردار. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سلور بچی دی، ورته نصیحت کئی چی خبردار بچیو، ما ستاسو دپلار پا عزت کے چرتا خیانت ندے کڑے. تربیت ورلد جہاد ور کئی، جہاد تی ولی گل ورتوئی چی خبردار بچیو، ما چرتا خیانت ندے کڑے، تاسو خیانت ون کئی. سلور واڑا ځوانان بچی جہاد تلاڑل، جنگ کئی، سلور واڑا شہیدان شول. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ راغلام، خبر اشوا مخ نوہی، جاڑی نا ماتم نکئی، بدر دنوائی وائی چی الحمدللہ علی ذالک. الحمدللہ طول صفتنا د خدای توب اللہ لروی. الحمدللہ چی ما کم امانت راوڑیو، خیانت نا بغیر خپل مقام تا ورسیدو. نو د خزو عظیم مقام دے پا معاشرہ کی، کور مدرسہ دا او خزا دا غی استاز دا. کچر زنانا ٹک شی، قرآن و سنت نا خبردار شی، نو انشاءاللہ زو امید ساتم. دیر نارے نا خبر دی چی دا فلانے شے گناہ دے، دا فلانے کار گناہ دے، دا فلانے خبر دا گناہ خبر دا. خو نارینا اکثر پکور کی دو حکم نفذولو طاقت نلری، کوشش نکئی، تڑپ پکی نشتا. خو زنانا کچر خبر شی چی دا فلانے کار دا گناہ کار دے، نو زما دا یقین دے چی بیا زناناو تا اللہ دا سی ایمان ورکڑے دے چی آغا کور یکسر دا تمام بدعاتو دا شرکیاتو نخلاص ولیش. خو بشرتے چی زنانا دا قرآن کریم نا خبری شی، بشرتے چی زنانا دا احادیث مبارکو نا خبری شی. اللہ جل جلالہو خزل عظیم مقام ورکڑے دے، کور کے عظیم کردار ادا کولے شی. افغانستان کے امیر دوست محمد بادشاہ آغا خپل زوی امیر عبدالرحمن یو جنگ تولے گلو پا ملک باندے چا حملہ کڑے وا. نو چکل امیر عبدالرحمن جنگ تلاڑ، یو سو رز بعد دا حکومت طرفنا دا اطلاع ورطا ملاو شوا، اخپلو ادارو طرفنا چی بئی استازوی شکست خوڑلے دے و تختے دلے دے. دیر پریشان کور تراغے، اخپل خزی توئی آغا ورطوئی چی ولی پریشان یہ. امیر دوست محمد ورطوئی چی استازوی پا جنگ کی شکست خوردہ شوے دے و تختے دلے دے، میدان پرخے دے. خزا ورطوئی چی دا چرتا نشی کے دے. وہی مالا سرکاری افسرانو اطلاع را کڑے دا، زد ملک بادشاہیم، زد کنے کنے حالاتو نا خبرداریم، زویم چی تختے دلے توی چی دا نشی کے دے. آغا وی چی نانا دا ہرگز نشی کے دے، چی زما زوی میدان پریدی دا ہرگز نشی کے دے. بادشاہ دیر دلگیرو چی دا خواسی وی خزا دا، خوزوی خوزدیر و شرمولم. سو رز بعد اطلاع راغلا چی آغا اطلاع دروغ وا. امیر عبدالرحمن شکست نہ دے خوڑلے او نہ میدان نہ تختی دلے دے. خز ورطویلیو چی اے خاوندام زما بچے امیر عبدالرحمن شہادت پیال خسکلے شی، لیکن میدان پر خودلو والا بچے نہ دے. دا سوال نہ پیدا کی گی چی زما بچے شکست اخریو تختینا نہ شہید بئی ٹکڑے ٹکڑے بئی، لیکن میدان بن پریدی. اطلاع راغلا چی امیر عبدالرحمن میدان نہ دے پریخے. اولا اطلاع چی رسیدلے واغ دروغ وام. امیر دوست محمد کور تراغ خپل خز توائی چی مالا حکومت افسرانو اطلاع را کڑے وام. دا تالا چا اطلاع در کڑے و چی تاوی چی دا خبر دروغ دے رختیا کی دے نشی. آغا ورطوئی چی و خاوند چی ما ستا پا عزت کی چرتا خیانت ندے کڑے.
ما ته خاوند ګڼلې تا نه علاوه مې بل انسان خاوند ګڼلې نه دی. کله چې دا امیر عبدالرحمن زما په خېټه شو نو ما دا عزم کړو چې زه به چرته مشتبه روټۍ لقمه نه خورم، حرام به نه خورم، سود به نه خورم، مشتبه روټۍ به د چا خولې له نه اچوم. کله به چې زما بچی وجړل هغه به تی غوښته نو ما به عمره تی نه ورکولو چې ما به 2 رکعاته نفل وکړل. نو ما دا اراده وه چې زه د خپل بچی په خېټې وخت باندې حرام ونه خورم، بچی له پاکې پی ورکم. نو چې د کم بچی پرګونو کې پاکوي نه هغه چرته میدان نه تښتېدلی نشي. نو ځکه ما دعوه کړې وه چې زما زوی چرته د تښتېدلو والا نه دی، شهید به یي لیکن تښتي به نه انشاءالله. نو مور ته الله دومره عظیم مقام ورکړی. حضرت عمر بن عبدالعزیز لوی مقام خاوند دی، عمر ثالث ورته وایي، ثانی ورته وایي، لوی مقام دی. د هغه ښځه د بادشاہ لور وه، ملک بن مروان و که څوک کم بادشاہ او د درو بادشاہانو خور وه، ځکه چې 3 رونه هم بادشاہان تیر شي. کله چې عمر ابن عبدالعزیز په نکاح کې راغله ډېره ټاټ باټ سره بهترین لباس و د بادشاہ لور او د بادشاہانو خور وه. عمر ابن عبدالعزیز ورته وایي چې ښځې کچرې ته الله راضي کول غواړې او زما راضي کول غواړې نو دا څومره شهي لباس او سونې چې ستا په غاړه کې دي دا ګوره د بیت المال حق دی، ستا پلار یا ستا رونو دا د مسلمانانو حقوق را جمع کړي دي، ستا غاړې ته اچولي دي. دا د بادشاہی لباسونه لرې کا بیت المال کې داخل کا، ملنګي که تیری نو ما سره د وخت تیریږي. ښځې ورته ووې چې ذات ټیک دام، کله چې د الله جل جلاله طرف نه دا څیزونه ناجایز و حرام دي، ما د نن ورځې نه بعد توبه وایستله، زه به دا حرام څیزونه نه استعمالوم. عمر ابن عبدالعزیز له هر شی ورکړو، هغه څیزونه بیا بیت المال کې داخل کړل. بیا به پیوندونو والا جوړو کپړو کې ګرځېدا د بادشاہ لور. عمر بن عبدالعزیز خزام وی کله چې عمر بن عبدالعزیز وفات شو رور بادشاہ شنو ورته رونو وی چې دا خپل سامان دی واپس واخلام. هغه ورته وی چې هم با وفات اس لیے نظروں سے گر گئے شاید تمہیں تلاش کسے بے وفا کی ہو. وی ما ته عمر ابن عبدالعزیز ویلیو ما هغه سره د وفات تړون کړی دی، داسې نشي کېدی چې په ژوند ما هغه سره وفا کړې وه په مرګ باندې بې وفایي کولی نشم. نو داسې زنانه چې کم کور کې پیدا شي نو د هغه خېټې نه چې کم اولاد پیدا شي ګوره هغه به با کماله اولاد دي، هغه به داسې با کماله اولاد دي چې ټوکړې ټوکړې خو کېدلی شي، هغه تباه و برباد خو کېدلی شي، لیکن چرته د ضلالت نشان کور ته د راوړلو والا نه وي. بشرطې چې مور کله مور شي حق پرسته بیبي جوړه شي. ښځې ته الله لوی مقام ورکړی دی. دا خبره بار بار ذکر کوم چې د ښځې په کور کې عظیم کردار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا کې ناسته د رب العالمین د وحدانیت چغې وهي، الله یواله بولی. اغزه کې ورته جبرئیل امین راغی ورته وایي چې اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخاری شریف کې واقع دا ورته وایي چې اقرأ باسم ربک الذی خلق. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما انا بقاری، زه خو ګوره قاری نه ما زه ان پړه سړی یم. هغه ورته وایي چې اقرأ دی، ورته بیا وایي چې ما انا بقارئ، زه قاری نه یم ما خو سویلی نه دي ان پړ یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي غیږه کې ونیولم ډېر زیات ټینګ کړم، داسې یره راته محسوسه شوه چې زما یوه پختې په بله کې ورومنډله. کور ته راغې رپېږي، خپلې بیبي حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زملونی زملونی، ما باندې کمبل واچوه، ما پټکا
هغه ورته وی چې یا محمد اس چل دې شوی دې ما ته حال وایا. هغه ورته وی چې و بی بی غار حرا کې ناستما داسې یو شهر هغه جنو پته نشتا کس شیو ما سره داسې معامله وشو. نو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې والله زما دې په خدای باندې قسم وی دا جن کې دلې نشي. دا هغه یو ناموس ته چې تا نمخ کې په انبیاء کرامو باندې راغلي دي. تا به الله چرته نه خړی محمد زکا چې ته د صله رحمه کوشش کوي، ته د یتیمانو ماوای، ته د غریبانو خیرخای، تا رب العالمین چرته نه خړی پریشان کېګا ما. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په وخت کې چې خلکو په کانو باندې وشتو او چا په مخ مبارک باندې تو کانې اچولې، چا به ورپسې بدر دی چې نوې دین راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیہ وسلم بی بی کور کی داسی بی بی وا جب ساری کائنات والے انکار کر رہے تھے تو ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی جو اقرار کر رہی تھی. اٹولی دنیا تکذیب کولو وا حضرت خدیجۃ الکبریٰ وا رضی اللہ تعالی عنہا چاغی تصدیق کولو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته ډېره تسلی ورکولا. حضرت عائشہ فرمایي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېرې زیاتې بیبیانې وي، ځوانې او پیغلې هم پکې وي او نورې هم پکې وي. نو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم با حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ډېره زیاته یادولا. وی ما تعجب کولو چې ولی دا دومره خسته خسته بیبیانو باوجود دا یوه کونډه او مشره ښځه چې هغه مړه شوې د هغه یادوي. وی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ته پته ولګېده چې عائشہ حیرانه ده چې ولی خدیجه یادوي. نو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا په باره کې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمائی ورته وی چې یا عائشہ ان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کانت ما کانت، وہی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھی واغه چې څه شی و. د ښځې تعریف ولی کوي ځکه چې هغه ښځې کردار او چت کردارو. نو زنانا ته الله عظیم مقام ورکړی دی که خپل مقام نه خبره شي. الله دومره اختیارات ورکړي دي چې د ترسو پورې ها او نوای نکاح نشي کېدی. الله دا اختیارات ورکړي دي چې خاوند به وجه وهلی نشي، خاوند د خپل میراث نه محرومولی نشي. مور او پلار طرف نه ورته خپل میراث، خاوند طرف نه ورته خپل میراث ملاویږي. دا خو ښځې خبرداری نه دي د دې څیزونو. اسلام ښځې له ډېر حقوق ورکړي. پکار داره چې زنانا د اسلام ملګرتیاو کی کم رسومات کم رواجونه چې په ودونو کې دي الله ته ښځې محبوبې دي. الله فرمایي وقرن فی بیوتکن، ای زنانو کورونو کې قرار ونیسئ. زنانا الله باندې ګرانې دي، دا نه غواړي چې و زنانا پردی سړی وګوري. د ښځې د لیدلو دپاره الله په سړی باندې مہر واجب کړی دی چې تر څو پورې گواهان نه مہر یې نه پرې کړی د ښځې مخ نشي کته. الله دومره عزت ورکړی دی. خو زمونږ زنانا بے پیسو تمام کلی لزان خای. د یو کور وادي ټولې ښځې ور رواني، یو کور کې مړی شوي ټول کلی ښځې ور رواني. نه اسلام زنانا ته لوی مقام ورکړی، لیکن زنانا مقام د ځان نه ده خبره. عزیزانو به هر صورت خبره اوږدول نه غواړم. دا د الله لاک لاک شکر دی چې زمونږ په معاشره کې زمونږ په کلی کې اسلامی طریقې سره واده وشو. زه د دې کور د زنانو هم شکریا ادا کوم ځکه چې موږ اکثرو خلقو نه واورو چې فلانه کار خو موږ کول نه غواړو، خو ښځې یاره نه ایساریږي. د ښځو زور شي هغه غلط کار د نارینه نه وشي. معلومیږي چې دې کور کې زنانا هم اسلامی زنانا دي چې هغوی دا کش و گیر نه دی لګولی، زور نه دی لګولی چې خامخا به ډلونه وبجي. الله دې داسې زنانو حیا او پردې وساتي. الله دې نورو زنانو له هم توفیق ورکي. بهرحال عزیزانو
د هر چا خپل خپل پسند دي کېدای شي چې د چا دا خوښي چې په ودونو کې د ډلونه وبجي پردې زنانا د خلک ګوري او بې ستریانې دي کیږي او د چا به دا خوښي چې نه د اسلام په طریقه دی واده وشي ځکه چې نکاح سنت عمل دی عبادت دی او د چا به یو خواهشي د چا به بل خواهشي د هر چا خپل شوقي څوک به د الله او د رسول خبرو ته سټیج شو وایي او څوک به دیته د الله او د رسول خبره وایي خو الحمدلله دا کم مسلمانان چې دیته ناس تی راغلي دي او کم نوجوانان او کم خويندو میندو چې دی لغوږی خیره الحمدلله دا هغوی فطرتي سلیمه ده دا هغوی عقل سلیم ده هغوی سوچ اسلامی ده او چې د چا سوچ اسلامی نو هغه نه اسلامی کارونه کیږي تاسو ته پته دا یو ځای کې سلور کسان ناستو او بادشاہ راغی ورته وی چې ګورا سلور کسان ناست یو مولاو کم ایو جمله زوایم بل جمله به تاسو جوړوي نو سلور فکرونو والا کسان ناستو هر یو د خپل فکر مطابق جمله ویلا هغه جمله بادشاہ ورته دا ویلا کہ اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں دا جملہ دا بلا تاسو جوڑا کئی عالم ورتوئی چھ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں ورتوئی چھ وہ بادشاہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر جائز نہ دے نو زکا ما د خپل محبوب تصویر تروسا نہ دے استلے خپل ذہن مطابق جواب ورک ذہن کے اسلامو نو جواب ہم اسلامی ورک غریب ورتوئی چھ مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں مانگتے تھے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں ورتوئی چھ و بادشاہ کچریز مصور تا ورغلے وا نو هغه سړی به مانه پیسې غوښته او ما سره په جب کې پیسې نوي نو د پیسو د نشټوالي د وجه نه ما د محبوب او د معشوقې تصویر نه دیسته عاشق ورته وی چې ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں ایک سے جب دو ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں ورتوئی چھ و بادشاہ په یوازی والی کی چھ کم مزدا فراق کی چھ کم خوندے چھ کلا اللہ جل جلالہ پس جاڑے 24 گھنٹے او یواز پروتوی او دی فراق کی جاڑے چھ زما جانان مان جدا دے یا الہ العالمین زب خپل جانان سره کله ملاقات کوما نو وی چې کچری دوشو نو بیا باغ د یوالی خون پاتې نشي نو زکه ما تر اوسه تصویر جوړ کړي نه ده ابل ورته وی نابینا ده روند ورته وی چې مجھ میں بھی نائی نہیں ہے اس میں گویائی نہیں مجھ میں بھی نائی نہیں ہے اس میں گویائی نہیں اس لیے تصویر جانان ہم نے کھنچوائی نہیں ورتوئی چھ و بادشاہ زماسترگی نشتا چھ تصویر وګورما او تصویر پس جب نشتا چھ ما سره خبریو کی نو کله چې تصویر ما سره خبري نشي کوي او زیکته نشمنو مال د تصویر سے ضرورت ده نو د چا ذهن کې چې کم سوچ وي هغه سوچ په خلی باندې راوځي د کم سړی زړه کې چې گمراهی پرتا ده هغه به وایي چې تقریرونو کې او د سټیج په شو کې څه فرق ده
د چا ذهن کې چې گمراهی پرته ده هغه بداوي چې واده کې مړه د مولیانو څخه خوندي، واده کې تقریرونو څه ضرورت ده. خود چا ذهن چې کله اسلامی ده، د کوم خويندو میندو ذهن چې اسلامی ده، نو هغه د ذهن نه با قطعا داسې خبره را بار نشي. ګوره زنانو ته د اسلام بیانول ډیر ضروری دي. تفسیر قرطبی کې امام قرطبی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی دی. فرمایي چې وا زنانه با سلور کسان ځان سره جهنم ته بوزي. هغه سلور کسان ځوانان به داسې ناری نه چې هغه ناری نه په باره کې به د جنت فیصله شوي. یوا زنانه براشي رب العالمین په حضور کې به هغه استغاثه وکي، ورته وایي بچیا الہ العالمین ته ډېر منصف بادشاہ ستا په دربار کې چرته ظلم نه کیږي. الہ العالمین زما په دې سلورو کسانو اعتراض دی. هغه به ورته وایي چې وای دروي جنت ته بو نه زه د دې زنانه اعتراض دی. هغه ښځه به ورته وایي چې یا الہ العالمین دا یو زما پلار دی، د پکور کې ظلم یا شوی یا ما تر اوسه پورې د مالا د الله حکم او د جناب محمد رسول الله طریقې ندي خودلی. د خماته دا نو ویلی چې چوری حرام ده او ګناه ده. د خماته دا نو ویلی چې چوری خو يهوديانو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیماره په خوشاله کې کړي وا، او يهوديانو دا ناره لګولې وا چې موږ د محمد نه خلاصي دنا، بس اوس به اخلاص شو خو بیمار شوه دې نو چوری کړي وا. یا الله مال دې پلار دا نو ویلی چې دا کار حرام دی بچیا مې کوا رب العالمین بدی پیونی سی. مال دې پلار دا سينو ویلی چې بچیا ته د ترزویو د ترزویو د مامازوی نه پرده کوا. مال خو دا طریقه نو خودلی کچری چایو کې می چینی زیاته او کما چولې دا نو زه وهله امام او کچره ما د اسلام خلاف کار کړي دې ما ته پلار هیڅ ویلی نه دی. الہ العالمین دا پلار باندې زما اعتراض دی. د مالا اسلام خودلې نه دی دا بنن څنګه جنت تزي. ورته وی بچ نور وایا بیا به هغه دویم اعتراض غالبا په مشرور باندې کوي، بیا به په خاوند باندې کوي، بیا به په سخر باندې دی یا مشرزوی باندې دی. غالبا بیا به ورته وی چې یا الہ العالمین دا جنت ته نشیتله. دوی ز پچو پروټو په سالن باندې وهلم لیکن مال استا حکم نه خودلی نری. الله اعلان کی چې دا سلور واړه کسان جهنم ته روان کړي. زکه چې دې زنانو ته اسلام خودلې نو نن بدات سلور واړه کسان جهنم ته زی جنت تتللې نشي. د زنانو حق دې په منګ باندې کور کې 24 غنټه خدمت کوي، دیانتنه کوي، او خزا ټولو نه زیات تخواری او کوشش د کور په آبادی کې کوي. پلار چې کله وباسي نو خاون نه خورتا په منونو سونه غواړي، 2 تولې 15 تولې 10 تولې کپڑے فلانه قسم سینڈل ورلاو کا داو کا لیکن پلار سره چې کم حق دی. قرآن ویل الذکر مثل حظ الانثیین. الله جل جلاله د دوه خويندو د یو ورور حصہ برابر کړی دا. کچره استاد ولونه دی او د زوی دی 2 جرب زمکه دی دا، نو یو جرب زمکه به دی زوی لور کې او نیم جرب به ویلور لور کې او نیم جرب به بل لور کې. للذکر مثل حظ الانثیین. الله استا لور له حصہ ور کړی وا تا خالی لاس او استلا خاون نه ورته مالو دولت رواغست لیکن تا په خپل جیداد کې سور نکړه. امدارنګي پلور باندې هر قسمه کار کوي، دستکارې پس دکای، ترکاریانه پس دکای، لیکن تر اوسه پوری تعلور تا او مور ته او خزه ته قران خود لینه دی چې الله جل جلاله تا نسغواړي. نو عزیزانو خزه دی په احساس کم ترې کې نه مبتلا کیږي، نارینه دی په احساس برتره کې نه مبتلا کیږي. خزل پکار دی چې د قران او د سنت درسونه واوري، الله او د رسول خبرو نه ځان خبر کی، او نارینه ولهم پکار دی چې د الله او د رسول خبرو نه خزه خبرداري کی. دا کم رسومات او رواجونه چې دي من خود یو سو ورځې ملمانیو یا په مرګو یا په ژوند زخه به زخه مخه
خو کوشش مدارے چې تاسو د جنت والا جوړ شئ او د جهنم نه بچ شئ. ستاسو مال او دولت هم بچ شي، ستاسو عزت او ناموس هم بچ شي. ځکه چې رواجونو کې لکه څنګه د دولت تاوان دی او نقصان دی امدا او دا کم وادونه چې د سنت او د شریعت خلاف کیږي، تاسو پکار دی چې دا غوي حوصله افزایی نه کوئ. پکار دی هغه کې شمولیت دا نوجوانان نه کوي. پکار دی زنانا غوي کې شمولیت ونه کی چې هغه ته احساس وشي چې دا د ګناه کار دی. ان شاء الله وعده مو ده کنه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم زينا بزينة الإيمان، اللهم زين أخلاقنا بأخلاق القرآن، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وأرض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الہ العالمین دا حاضر جمع ایمان سلامت کا پروردگار عالم سمر زنانو نارینو چورتا غگنی ولی دے زڑا حاجات شرعی پورا کا. الہ العالمین دا وعدد سنت و مطابق چوشو پروردگار عالم دے کورو دی کلی دا پارے بختور و گرزوا. الہ العالمین سبب دا برکات و گرزوا، پروردگار عالم سبب دا ہدایت و گرزوا. الہ العالمین ټول نری پنوس نارینو زنانو باندې رحمتونه نازل کا. الہ العالمین دا ټولو پزړونو کې د سنت محبت پیدا کا. الہ العالمین دا ټولو مردگانو بخا، پروردگار عالم دا ټولو ژوندیو ته خیر کا. الہ العالمین کد چا ودونه نشته نیک عمل ودونه ورته نصیب کا. یا الله کد چا اولاد نشته نیک عمل اولاد ورته نصیب کا. یا الله کد چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته نصیب کا. پروردگار عالم کد چا کور کې بے اتفاقی دا اتفاق و اتحاد نصیب کا. الہ العالمین کد چا کور کې دشمنی و جنگونه دی ته امن و امان قائم کا. پروردگار عالم کد چا کور کې بیماران دی شفاء کامل عاجل للدین ورته نصیب کا. الہ العالمین دا سمر کسان چنن پدے جشن کے او پدے سنت او پدے وعده کی شامل شوی دی، الہ العالمین دا ټولو گناہونه معاف کا. پروردگار عالم چې دې محفل کې چا شمولیت کړي، الہ العالمین اجرونه ورته نصیب کا. پروردگار عالم زمنګ د کلی قوم ټول ودونه د سنت مطابق کا. پروردگار عالم زمنګ نارینا او زنانا ټول په صراط مستقیم روان کا. الہ العالمین زمنګ کلی قوم کې اتفاق و اتحاد نصیب کا. پروردگار عالم سمرا بیماران چی دی شفا ولا نصیب کا. الہ العالمین سمرا شرکیات و بدعات چی دی خپل فضل سره ختم کا. الہ العالمین اسلام تبرے نصیب کا. پروردگار عالم پاکستان یا ټول مسلمانان ہر ځای کې چې د کفارو پنجې لاندې دي ته آزاد کا. الہ العالمین زمنګ ملک ته چې کم کفریه طاقتونه یا نورو اسلامی ممالکو ته کفریه طاقتونه ګوري، الہ العالمین خپل طاقتونه په خپل مابین کې استعمال کا. پروردگار عالم تمام کفریه ممالک مغلوب کا. الہ العالمین تمام کفریه ممالک مغلوب کا. پروردگار عالم مسلمانانو سره مدد فرمایا. الہ العالمین من غواړو کنه غواړو من ته د دین خدمت نصیب کا. پروردگار عالم زمنګ زنانا غواړو کنه غواړي ته اسلامی زنانا جوړه کا. الہ العالمین زمنګ نارینا غواړو کنه غواړي اسلامی نارینه جوړ کا. پروردگار عالم زمنګ کورونو کی سمرا رواجونه چي دي د قران او د سنت نه چې خلاف دي ته ختم کا. الہ العالمین کم کسان چې د رسمونو د رواجونو سرپرستی کوي ته ورته هدایتو کا. الہ العالمین سوک چې د حق مسائل خلاف کوي ته ورته هدایتو کا. پروردگار عالم هغه بنا پوي الہ العالمین ته ورته پوي نصیب کا. پروردگار عالم هغه بنا پويږي ته پوي کا. الہ العالمین د هغه سنت سره مين نیتی مين پیدا کا. پروردگار عالم ټول موحدین جوړ کا. الہ العالمین ټول د سنت تابعدار جوړ کا. پروردگار عالم زمنګ د نری پنوس زمکا داسې د توحید زمکا وګرځوا چې شیطان ته نه مایوس شي. الہ العالمین پروردگار عالم شیطان د دې زمکه نه مایوس کا. الہ العالمین ټول د یو الله والا جوړ کا. پروردگار عالم ټول معتقدین موحدین جوړ کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا ہم با وفات اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش کسے بے وفا کی ہو. وہی ماتا عمر ابن عبدالعزیز ویلیو ما غسر د وفات تړون کړي
داسې نشي کېدی چې په ژوند ما هغه سره وفا کړې وه په مرګ باندې بې وفایي کولی نشم. نو داسې زنانه چې کم کور کې پیدا شي نو د هغه خېټې نه چې کم اولاد پیدا شي ګور هغه به با کماله اولادي، هغه داسې با کماله اولادي چې ټوکړې ټوکړې خو کېدلی شي، هغه تباه و برباد خو کېدلی شي، لیکن چرته د ضلالت نشان کور ته د راوړلو والا نه وي. بشرطې چې مور کله مور شي حق پرسته بیبي جوړه شي. ښځې ته الله لوی مقام ورکړی دی. دا خبره بار بار ذکر کوم چې د ښځې په کور کې عظیم کردار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا کې ناسته د رب العالمین د وحدانیت چغې وهي، الله یواله بولی. اغزه کې ورته جبرئیل امین راغی، ورته وایي چې اقرأ باسم ربک الذی خلق. بخاری شریف کی واقعہ دا ورته وایي چې اقرأ باسم ربک الذی خلق. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ما انا بقاری، زخو ګورا قاری نه ما ز ان پړه سړی امام. هغه ورته وایي چې اقرأ دې، ورته بیا وایي چې ما انا بقارئ، ز قاری نه ما خو سویلی نه دي ان پړی امام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي غیګه کیونی ولما ډیر زیات ټینګ کړم، داسې یرارته محسوسه شوه چې زما یوه پختې په بله کې ورو منډله. کور ته راغې رپېږي، خپلې بیبي حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ته وایي چې زملونی زملونی، ما باندې کمبل واچوه ما پټکا. هغه ورته وایي چې یا محمد څه چل دی شوی دی ما ته حال وایم. هغه ورته وایي چې و بیبي غار حرا کې ناستو ما داسې یو شی راغی جن و پته نشتا که څه شی و، ما سره داسې معامله وشوه. نو حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي چې والله زما دې په خدای باندې قسم وي دا جن کېدلی نشي، دا هغه یو ناموس دی چې تا نه مخکې په انبیاء کرامو باندې راغلی دی. تا به الله چرته نه خړی ای محمده، ځکه چې ته د صله رحمۍ کوشش کوي، ته د یتیمانو ماوایې، ته د غریبانانو خیرخواهی، تا به رب العالمین چرته نه خړی پریشان کېږه ما. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په وخت کې چې خلکو په کاڼو باندې ویشته او چا به په مخ مبارک باندې تو کاڼې اچولې، چا به ورپسې بدر دی چې نوی دین راوړی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کور کی داسی بی بی وا جب ساری کائنات والے انکار کر رہے تھے تو ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی جو اقرار کر رہی تھی. اٹولی دنیا تکذیب کولو وا حضرت خدیجۃ الکبریٰ وا رضی اللہ تعالی عنہا چاغی تصدیق کولو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته ډېره تسلی ورکوله. حضرت عائشہ فرمایي چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېرې زیاتې بیبیانې وي، ځوانې او پیغلې هم پکې وي او نورې هم پکې وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ډېره زیاته یادوله. وی ما تعجب کولو چې ولی دا دومره خسته خسته بیبیانو باوجود دا یوه کونډه او مشره ښځه چې هغه مړه شوې د هغه یادوي. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې عایشه حیرانه ده چې ولی خدیجه یادوي. نو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا په باره کې عایشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایي، ورته وایي چې یا عایشه ان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کانت ما کانت، وہی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو تھی واغه چې څه شی و. د ښځې تعریف ولی کوي ځکه چې هغه ښځې کردار او چت کردارو. نو زنانا ته الله عظیم مقام ورکړی دی که خپل مقام نه خبره شي. الله دومره اختیارات ورکړي دي چې د ترسو پورې ها او نوای نکاح نشي کېدی. الله دا اختیارات ورکړي دي چې خاوند به وجه وهلی نشي، خاوند د خپل میراث نه محرومولی نشي. مور او پلار طرف نه ورته خپل میراث، خاوند طرف نه ورته خپل میراث ملاویږي.
دا خو خزه خبرداري نه دي دي سيزونه. اسلام خزه لډیر حقوق ورکړي. پکار داري چې زنانا د اسلام ملګرتیاو کی، کم رسومات کم رواجونه چې په ودونو کې دي الله ته خزه محبوبي دي. الله فرمایي وقرن فی بیوتکن، اے زنانو کورونو کې قرارونی سي. زنانا الله باندې ګرانی دي، دا نه غواړي چې وزن عبادت لایق سوک دے، عبادت کا لائق کون، سجدوں کا لائق کون، اولاد دینے والا کون، زندگی سنوارنے والا کون، بگڑی بنانے والا کون، رزق دینے والا کون، بیماری دینے والا کون، شفا دینے والا کون، بگڑی بنانے والا کون، صرف رب العالمین. دیا فرمائی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ارے مسلمانوں 24 گھنٹے اللہ جل جلالہ سے مانگتے ہو. مسلمانان 24 گھنٹے سوال کئی، فرمائی اہدنا الصراط المستقیم. الہ العالمین منگتا نے غلارا اخایا، پروردگار عالم منگلا غلار اخایا چترازا کے گے اور باندی. نو اللہ فرمائی ھذا صراط مستقیم. سوچ دی کیو اللہ عبادت کئی، یہ کیو اللہ پنم باندے نظر و نیاز منی، یہ کیو در رب العالمین رضامندی و ناراضگی تا خیال کئی. دا خیال نہ کئی چی دا مخلوق بخفشینانا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دا سی تابیداری با دا مخلوق نہ کئی چی اللہ ناراض شی. اگورانن پدے کور کی کیو طالب دے حافظ رضوان اللہ بخشی، آغا دا کاوشونو دا کوششونو دا وجنا نیک پلار او نیک مور او نیک کورونو دا هغه خبره منلې ده. هغه پکې کوشش کړي دی چې زما په کور کې د شیطان د خوشاله اسباب نه، زما په کور کې د خالق د رضامندۍ اسباب یي. هغه ټول ور سره دا خبره منلې ده. نو کدا سی وړو کې الګ د شیطان لار نیولې شي، نو دا د کور غټ غټ مشران دا ډېر پوي پوي سنجیده خلق د شیطان لار نشینه خامخای نیولې شي. نو خبره میں دا کولا چې زنانو لوی کردار دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام نہ انکار نشتا، لیکن وګورا د هغه مور بچی دے چې کله ناشنا رزق ولا راضی. حضرت زکریا علیہ السلام سوال کئی انا لکی ھذا، بیٹی یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ لوری داسی زنا د کم زین راغلی. مواحدہ بچئی مواحدہ خزام حضرت مریم علیہ السلام د توحید پر جبہ کے جواب ورکئی. ورت فرمائی ھذا من عند اللہ، یہ چیزیں بیچنے والا کون ہے؟ ان چیزوں کا بیچنے والا کون ہے؟ کرامات کا مالک کون ہے؟ کرامات کا ظاہر کرنے والا موجد کون ہے؟ معجزات کا بین بھیجنے والا کون ہے؟ تمام انبیاء رب العالمین تا محتاج دی. حضرت مریم علیہ السلام داور تنوائی چیز ولی ایم دا زما کرامت دے. دام ور تنوائی چے زکریا علیہ السلام تا پیغمبر داستا برکات دی. آغا حقیقی معاصر تا اشارہ کئی چے ھذا من عند اللہ، داد رب العالمین طرف ندی. کلا چے دا سے موحد مور نہ بچے پیداشی، آغا کردار ہو موچتوی کردار. زنانا عظیم کردار دے کور کے عظیم کردار. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سلور بچی دی. ورطا نصیحت کئی چے خبردار بچیو، ماستاسو دپلار پا عزت کے چرتا خیانت نہ دے کڑے. تربیت ورلد جہاد ور کئی. جہاد تے ولی گل ورطوئی چے خبردار بچیو،
ما چرته خیانت نه کړي تاسو خیانت ونه کوي. څلور واړه ځوانان بچی جهاد تلاړل جنگ کوي، څلور واړه شهیدان شول. حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ راغلام، خبر شوا مخ نوہی جاڑینا ماتم نکئی بدر دن وائی چی الحمدللہ علی ذالک. الحمدللہ طول صفتنا د خدای توب اللہ لروی. الحمدللہ چی ما کم امانت راوڑیو، خیانت نہ بغیر خپل مقام تا ورسیدو. نو د خزو عظیم مقام دے پا معاشرہ کی. کور مدرسه دا او خزه دا غي استاد دا. کچره زنانا ټیک شي قرآن و سنت نه خبردار شي نو انشاءاللہ زه امید ساتم. ډیر ناره نه خبر دی چې دا فلانه شی ګناه ده، دا فلانه کار ګناه ده، دا فلانه خبره د ګناه خبره ده. خو ناره نه اکثر په کور کې د حکم نفذولو طاقت نه لري، کوشش نه کوي، تڑپ پکی نشتا. خو زنانا کچره خبر شي چې دا فلانه کار د ګناه کار ده، نو زما دا یقین ده چې بیا زنانا او ته الله داسې ایمان ورکړی دی چې هغه کور اکثر د تمامو بدعات او د شرکیاتو نه خلاصولی شي. خو بشرطه چې زنانا د قرآن کریم نه خبري شي، بشرطه چې زنانا د احادیث مبارکو نه خبري شي. الله جل جلاله خزل عظیم مقام ورکڑے کور کے عظیم کردار ادا کولے شی. افغانستان کے امیر دوست محمد بادشاہ اغه خپل زوی امیر عبدالرحمن یو جنگ تولے گلو پا ملک باندے چا حملہ کڑے وا. نو چکل امیر عبدالرحمن جنگ تلاڑ یو سو رز بعد دا حکومت طرفنا دا اطلاع ورطا ملاو شوا اخپلو ادارو طرفنا چې بئی استازوی شکست خوڑلے دے و تختے دلے دے. دیر پریشان کور تراغے اخپل خزی توئی آغا ورطوئی چی ولی پریشان یہ امیر دوست محمد ورطوئی چی استازوی پا جنگ کے شکست خوردہ شوے دے و تختے دلے دے میدان پرخے دے. خزا ورطوئی چی دا چرتا نشی کے دے وی مالا سرکاری افسرانو اطلاع را کړی دا زد ملک بادشاہیم زد کونے کونے حالاتو نه خبرداریم زویم چې تختیدلې ته چې دانشي کې ده هغه وی چې نه دا هرگز نشي کېده چې زما زوی میدان پریدي دا هرگز نشي کېده. بادشاہ ډیر دلگیرو چې دا خواسی وی خزه ده خوزوی خوزډیر و شرمولم. سو ورځې بعد اطلاع راغله چې هغه اطلاع دروغ وا. امیر عبدالرحمن شکست نه دی خوړلی او نه میدان نه تښتېدلی دی. ښځې ورته ویلي وو چې ای خاوندام زما بچے امیر عبدالرحمن شهادت پیاله خوسکلی شي لیکن میدان پر خودلو والا بچے نه دی. دا سوال نه پیدا کیږي چې زما بچے شکست خوري او تختینا نه شهید بئی ټوکړې ټوکړې بئی لیکن میدان بن پریدی. اطلاع راغلا چې امیر عبدالرحمن میدان نه دی پریخه. اوله اطلاع چې رسیدلې واغه دروغ وا. امیر دوست محمد کور تراغ خپل خزه توایی چې مالا حکومت افسرانو اطلاع را کړي وا. دا تعالی چا اطلاع در کړي و چې تاوي چې دا خبر دروغ دی رښتیا کې دی نشي. هغه ورته وی چې و خاوند چې ما ستا په عزت کې چرته خیانت نه دی کړي، ما ته خاوند ګڼلې تا نه علاوه مې بل انسان خاوند ګڼلې نه دی. کله چې دا امیر عبدالرحمن زما په خېټه شو نو ما دا عزم کړو چې زب چرته مشتبه روټه لقمه نه خورم، حرام به نه خورم، سود به نه خورم، مشتبه روټه به د چاخلې لنا چوم. کله به چې زما بچې اوجړل هغه به ته غوښتو نو ما به عمرته نه ورکولو چې ما به 2 رکعاته نفل وکړل. نو ما دا اراده وا چې زه د خپل بچی په خېټه وخت باندې حرام ونه خورم، بچی لا پاکه په ور کمام. نو چې د کم بچی پرګونو کې پاکوي نه هغه چرته میدان نه تختیدلې نشي. نو ځکه ما دا وکړی وا چې زما زوی چرته د تختیدلو والا نه دی، شهید به لیکن تختی بنا ان شاء الله. نو مور ته الله دومره عظیم مقام ورکړي
حضرت عمر بن عبدالعزیز لوی مقام خاوند عمر ثالث ورتوی ثانی ورتوی لوی مقام ده دا هغه خزا د بادشاہ لوروا ملک بن مروان و کسو کم بادشاہو او د درو بادشاہانو خوروا زکه چې درې رونه هم بادشاہان تیر شیو. کله چې عمر ابن عبدالعزیز په نکاح کې راغلا ډېر ټاټ باټ سره بهترین لباس و د بادشاہ لور او د بادشاہانو خوروا. عمر ابن عبدالعزیز ورتوی چې خزه کچره ته الله راضی کول غواړي او زما راضی کول غواړي نو دا څومره شهی لباس او سونی چې ستا په غاړه کې دي دا ګوره د بیت المال حق دی. ستا پلار یا ستا رونو دا د مسلمانانو حقوق را جمع کړي دي ستا غاړه ته اچولي دي. دا د بادشاہی لباسونه لری کا بیت المال کې داخل کا ملنګي کا تیرې نو ما سره د وخت تیریږي. خزه ورته وی چې ذات ټیک دام کله چې د الله جل جلاله طرف نه دا سيزونه ناجائز او حرام دي ما د نن ورځ نه بعد توبه او استلا زبدا حرام سيزونه نه استعمالوم. عمر ابن عبدالعزیز لا هر شی ورکړو هغه سيزونه بیا بیت المال کې داخل کړل. بیا په پیوندونو والا جوړو کپڑوں کې ګرځیدا د بادشاہ لور عمر بن عبدالعزیز خزام وی کلا چې عمر بن عبدالعزیز وفات شو رور بادشاہ شنو ورته رونو وی چې دا خپل سامان دی واپس واخلام. هغه ورته وی چې زه دا سامان تعالی نه درکوم. په دې خبره به د چا هغه نه ګیله نه وا خو چون کې د اسلام نه برګشته انسانان او د الله د وحدانیت نه خبره خلق هغه ته الله دا تمیز نه دی نصیب کړي چې سټیج شو او په تقریرونو کې څه فرق دی. الحمدلله زمنګ نوجوانان زمنګ د نری پنوس خويندې میندې زمنګ ورونه او عزیزان په دې خبره پوي شوي دي چې دا تمام کائنات کم خالق پیدا کړی دي منګ باندې د هغه خالق د حکم منل فرض دي او منګ ته د هغه رضا ضروری ده. کچره هغه الله منګ ناراضي نشي نو منګ ناکام یو او کچره هغه یو الله منګ ناراضي شي نو منګا کامیاب یو. عزیزانو مختصر یو سو خبره کوم. شکر دے چې زمنګ محافل زمنګ مجالس زمنګ ودونه د قرآن او د سنت مطابق دي. د چا چې مزاج اسلامی ده د کم خويندو میندو چې مزاج اسلامی ده زکا چې خزا اسلام نه مخ کی حیوان نه هم بدتر غنلې کېدا. اسلام راغی زنانو ته اسلام خپل حقوق ورکړل. الله حکم فرمایلو وعاشروهن بالمعروف. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی خیارکم خیارکم لأہلہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس سے اپنے بیوی اور بچے خوش اور راضی ہوں. چانا چکور کی خزا راضی دا اخپل خز سرام اخپلو بچیو سرا اسلامی طرز زندگی باندے وقت رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِأَهْلِي میں تم میں سے اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوڑان دی زنانو دا سے حالو چکلا بد جہالت پا زمانہ کی دیوی خز خاون بمرش نو هغه خزه به ژوندې ور سره خخ کړم یا به دا غ پلاش باندې برا قتل کړم چې سړې مرش
نو د دې خزې د زندګۍ هیڅ ضرورت نشتا مزید. اسلام زنانا ته داسې حقوق ورکړل چې نن خزا د کور شهزادګۍ ده، نن مخ کې زنانا د کورې واوینځه او یو غلامه وه، لیکن نن رب العالمین زنانا د کور شهزادګۍ ګرځولې ده، د کور یې مشره ګرځولې ده، د مدرسې استاذ او ټیچر یې ګرځولې ده. نو ولې نا زنانو باندې د رب العالمین ډیر زیات حق دی، ډیر زیات حق. کچرې زنانا ټیک شوي، زمنګ د زنانو روش برابر شو، اسلام باندې ټینګ شوي، نو الله جل جلاله زنانو نه ډیر لوی لوی کارونه اغستی دي. هر یو تاریخ کې چې وګورئ څومره نارینه چې دي د هغوی کردار ته سلام، د نارینو قربانیانو ته سلام، د نارینو د تورزنتوب نه انکار نشتا، خو کچری په تاریخ باندې سړی غرق نظر واچي نو هر یو نارینه پسې ورستو د زنانا لاس ضرور وي. د ښځې عظیم کردار دی په دنیا کې، د ښځې عظیم کردار دی په اسلام کې. موسی علیہ السلام لوی نبی دی، خو کچره وګورئ د موسی علیہ السلام شاته د هغې د مور کردار هم د هیرولو قابل نه دی. حضرت عیسی علیہ السلام یو موحد انسان دی، خپل امت ته د توحید دعوت ورکوي. فرمائی ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. عیسیٰ علیہ السلام تقریر کئی، دا انبیاء تقریر، دا علماء کرام تقریر، دا وارثانو دا نبوت تقریر. یو شیوی اغا فرمائی ان اللہ ربی وربکم، اے تمام کائنات کے لوگوں سن لو، رب العالمین تمہارا بھی پالنے والا ہے اور میرا بھی پالنے والا ہے. اللہ تاسو تاہم رزق در کولو والا دے، مالہم رزق را کولو والا دے. نفعبدو، صرف اسی کی ہی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو. او در رسولی اسو خبری پکار دے چوشی شیطان اکثر پا انسان باندې برنا تپکیانے لگئی چی دا سڑے بے توجہ شي. نو دا شیطان دا شڑلو دا پارا یو سو لحظے ذکرو کے ہوا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آواز ممال نرزی زور سرا لا الہ الا اللہ، زور زور سرا. سو لوڈ سپیکر تم آواز را ورسی د زنانو پشان نہ گورے خزور سرا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. درود شریف ہوا ہے. اللہ عزیزانو د نری پنوس نوجوانانو مشرانو کشرانو نارینو او زنانو خویندو او میندو زپد خبره ډیر انتہائی مسرور او پدې خبره لاک لاک شکر او باسم چې الحمدلله د ډیرو کوششونو او د تبلیغیانو د تبلیغونو د وجنا او د علماء کرامو او د نبی صلی الله علیه وسلم د وارثانو د ډیرو کاوشونو او مهنتونو نه بعد نن منګ یو داسې مجلس او محفل په داسې علاقه کې ولید چې زمنګ په دې علاقه کې خصوصا زمنګ خپل قوم بلکې اکثر دنیا کې نوجوانان د گانو بجانو او د ډلونو د بجو زیاد شوقینی. خدا اللہ جل جلالہ لاکھ لاکھ شکر دے چې نن منگ پا د خپل قوم کې د ډلونو او د بجو په ځای باندې د قال الله او د قال الرسول اوازونه اورو او بیا دا هم ډیر زیات شکر دے په دې خبره چې زمنګ د توقع نه زیات ډیر نوجوانان او ډیر مشران بوډاګان او ډیر مسلمانان دې مجمع کې ناستی منګ د دومره ګڼ تعداد توقع نه وا. منګوي چې دا کیدای شي د نوجوانانو د مزاج مطابق واده نه وي، کیدای شي چې شیطان به په ډیرو خلقو دا خواریو کی او ورته به وایي چې مړه دام لا سواده دی چې مولیان پکې راغلي دي. پرون خبره ده یو تعلیم یافته استاد چې کله هغه ته دا یو کس ورغلی دی چې د سټیج د پاره سامان را کوي، په های سکول کې هغه ټیچر دی، خو چې څوک د الله د دین نه ناخبري یا د الله د وحدانیت نه روګرداني نو ضروری خبره نه ده چې د هغه په تندیلی کلی چې دا مخالف او یا منکر دی. هغه ورته د الفاظو سره انکار کړی دی چې دا سټیج شو ده، د ډمانو په سټیج شو د مليانو په دې تقریرونو کې وایي فرق نشتا، حالانکه هغه داوم ویلې شو